قیامت بالکل نږدې دی. قیامت بالکل څه دی؟ نږدې دی. علامات ټول ښکاره شوي دي. عربو ته بله ورځ د امریکې صدر راغلی، د مسلمانانو قاتل راغلی، عالمي سطح باندې د مسلمانانو قاتل، قصابي د مسلمانانو راغلی دی، د فلسطین د مسلمانانو د بچو قاتل عربو ته راغلی دی. عرب چې د هغې زنانه ډرایوینګ د ګاډي نشو کولی، هغې مخ بار نشو ښکاره کولی، د عربو زنانه راغلی دي او د دغه ټرمپ سره په دواړه لاس باندې سلامونه کوي، هغه سره ګفې لګوي. تاسو به ټولو کتلي داسې ده که داسې نه ده؟ د سعودي عرب زنانه راغلي، هغه خلک چې هغه د حرمینو خادمین ځان ته وایي، هغه خلک چې هغه د حج او د عمرې پیسې اخلي، هغه پیسې هغوی ټرمپ له ورکړوي، مسلمانان ته قتلوه. قیامت نور څه ته وایي؟ قیامت علامات نور څه ته وایي؟ څه وجې نه دا کار وکړو؟ صرف د دې وجې نه چې دوبۍ برج خلیفه جوړ کړی چې زه د هغې نه غټ بلډینګ جوړ کړم، زه د دوبۍ سره مقابله وکړم. داسې ده که داسې نه ده؟ زه د قطر سره مقابله وکړم، بلډینګونو ته غټ جوړ کړم. نبی علیه السلام په هغه زمانه کې فرمایلي وو، وی د اوښانو سره ونکي، د بیزو سره ونکي، په خپو باندې خپیال دی، په سر باندې سرتور. یوه زمانه را روانه ده چې دوی به د یو بل سره په بلډینګونو کې مقابله کوي. ځکه داسې دا نه ده. د عرب په سر سرتور وکنو، په خپو خپیال دی وکنو، د بیزو سره ونکي وکنو، د اوښانو سره ونکي وکنو. داسې وکړه داسې نه وه. نن ملکونه یو بل سره په بلډینګونو مقابله کوي که نه کوي؟ شاه سلمان وایي زه به د برج خلیفه نه په جده کې غټ بلډینګ جوړوم. مقابله شروع کړې ده که نه ده شروع کړې؟ قیامت نور څه ته وایي؟ د قیامت علامات نور څه ته وایي؟ عرب چې په غیرت په یادېدل، نن هغې ټرمپ ته خپلې زنانه مخې ته پیش کړي دي، په تحفه کې ورته خپلې ښځې پیش کړي دي. دا ټیک خبره ده. موږ به د عربو قدر کوو، ځکه چې موږ له الله چې کوم کلام را لېږلی دی هغه ژبه عربي ده. موږ ته په عربۍ کې، زما قرآن په عربۍ کې ځکه زه د عربۍ ژبې قدر کوم. زه د عربو قدر ځکه کوم چې زما محبوب هلته کې دفن دی. زه د عربو قدر ځکه کوم چې زما پیغمبر په عربو کې راغلی دی. خو زه به د هغې عربي قدر کوم چې کوم زما د محبوب تابعدار دی. زه د هغې عربي قدر نه کوم، زه د نفس عربي قدر نه کوم. که د نفس عربي قدر کوي بیا به د ابوجهل قدر هم کوي. ابوجهل په قریشو کې دی که نه دی؟ ابولهب په قریشو کې دی که نه دی؟ عربي دی که نه دی؟ بیا به د عتبه او د شیبه او د امیه ابن خلف او د عبدالله ابن ابی بن سلول د رئیس المنافقین د منافقینو سردار هم بیا قدر کوي. داسې ده که داسې نه ده؟ بیا به د رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی بن سلول هم قدر کوي که نه؟ دا به قدر کوي، خو کافر دی. موږ به د هغې عربي قدر کوو چې کوم د قرآن او د سنت او زما د محبوب تابعدار دی، چې د هغه خلاف کوي. زموږ سره د دې عربي هېڅ حیثیت نشته دی. نبی علیه الصلاة والسلام د سلمان فارسي رضی الله تعالی په شا باندې لاس کېښود، په شا باندې. او نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل، وی ای زما صحابو، که چېرته تاسو د دین اسلام نه واپس شئ که نه، الله تبارک وتعالی به د دین اسلام دپاره نور خلک پیدا کړي او هغه به ستاسو نه زیات د دین اسلام خدمت کوي، ستاسو نه به زیات پاخه وي په دین اسلام کې. د نبی علیه السلام مراد عربو چې د عربو نه به زیات خدمت کوي د دین اسلام. صحابه کرامو ته وفرمایل د الله پاک پیغمبر زمونږ نه علاوه به دا څوک وي؟ نبی علیه السلام سلمان فارسي د مټ نه ونیوي، هغه به داخله کړي، هغه به داخله کړي. سلمان فارسي عربي نه و، عجمي و. نن د دین اسلام زیات خدمت عجمیان کوي که نه کوي؟ په ټوله دنیا کې ګوټ په ګوټ وګرځه، اسلامي حکومت په کوم ځای کې دی؟ په عجمو کې دی، په افغانستان کې دی، په عجمو کې دی. بل ځای کې په عربو کې اسلامي حکومت نشته دی. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا. د خلکو دا ګمان دی چې بس مونږ په ژبه باندې کلمه د لا اله الا الله ویلې ده او مونږ به په دې باندې پرېښودی شو، وهم لا یفتنون، او په دوی باندې به ازمیښتونه او تکلیفونه نه راځي. مطلب دا دی چې په دین اسلام کې به تا ته تکلیفونه مصیبتونه میلاویږي، صرف په دې خبره باندې ته نشي پرېښودلی چې ته ووایې ما ایمان راوړی دی او بس اخوا به نور تکلیف نه رارسي. تکلیفونه به رارسي، الله تبارک وتعالی فرمایي مصیبتونه به رارسي، صرف په دې خبره باندې نشي پرېښودلی چې ته ووایې ما ایمان راوړی دی. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نو په دین اسلام کې تکلیفونه به میلاویږي، مصیبتونه به میلاویږي. ځکه حدیث مبارک کې راځي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چې کله الله تبارک وتعالی جنت او جهنم جوړ کړل دای پیدا کړل نو الله تبارک وتعالی جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړو وی جبرئیل لاړ شه د جنت تماشا وکوي ګوره نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت ته لاړو نو جنت وکتو او داغه نعمتونه او داغه خوشحالي ولیدلې نو چې واپس راغې الله تبارک وتعالی تینا تپوس کو جبرئیل جنت څنګه وو نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی الله تدې جنت متعلق چې چاته خبر ورسېدو نو هغه خامخا دې جنت لپاره تیارې کړي ته ځان را رسي داسې نعمتونه چې چا واورېدل نو ضرور به ځان دې جنت لرا رسي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث قدسی دی الله تبارک وتعالی فرمایي وای د مؤمن د پاره چې ما په جنت کې کوم نعمتونه تیار کړی دي تر اوسه پورې سترګو لیدلی نه دي غوږونو اورېدلی نه دي او د یو انسان په تصور کې دغه خیال هم نشي راتلی د انسان په زړه کې دغه تصور او خیال هم نشي راتلی داسې نعمتونه الله تبارک وتعالی د مؤمن د پاره په جنت کې تیار کړي نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی الله دا کم نعمتونه چې په جنت کې دي کم انسان چې د دې نعمتونو نه خبر شونه ضرور به د جنت ته ځان را رسي بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایلی جبرئیل لاړ شه د جهنم تماشا وکړه جهنم وینا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام لاړو د جهنم ننداره وکړه او د جهنم هغه ووري ولیدو د جهنم هغه بړکای ولیدله د جهنم هغه غصه ولیدله دغه عذابونه ولیدل چې واپس راغی الله د دې جهنم متعلق چې د چا وګونو تم د دې خبر ورسېدو چرته به د جهنم ته غرانش چرته به د جهنم ته رانش بیا ورته الله تبارک وتعالی او فرمایل وی جبرئیل اوس لاړ شه بیا د جنت تماشا وکړه ځکه دا جنت چې دی دا خو ډېر ښایسته ما تیار کړی ډېر ښکلی ما تیار کړی دی خو دې جنت ته به راځي خلک څنګه د دې د راتلو هغه اسباب ورشه وګوره چې دې جنت ته به سړی څنګه راځي نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام لاړو او چې کوم اسباب دي د جنت د تلو کوم اعمال دي د جنت د تلو کوم تکلیفونه برداشت کول دي د جنت لپاره چې هغه ولیدل کنه او واپس راغې وی الله دې جنت ته هیڅوک نشي راتلی که څوک راځي صرف ستا په رحم به راشي دې جنت ته راتله ډېر مشکل دي ځکه چې دې جنت ته راتله په تکلیفونو باندې دي په مصیبتونو باندې دي څه تکلیفونه د شریعت دي او څه تکلیفونه هسې په انسان باندې راشي لکه مونځ کول د ورځې 15 ټیمه دا به چې ته وایي دا ګران کار دی که نه غرمه خلک خوبونه کوي او ته به په غرمه کې پاسې جومات ته به مانځله راځي لنډې لنډې شپې دي خوب به دې لا پوره شوی نه بیا به مانځله پاسې په ژمي کې یخې شپې د سحر مانځله به پاسې مسجد ته به راځي سخته ګرمي به وي تږی به وي وږی به خو روژه به نیسي دا تکلیفونه نه دي روژه به نیسي دارنګې بدني تکلیفونه هم په انسان باندې ډېر شی راځي که نه تبه دا ټوخی دی بل مرض دی غریبي ده بل مرض دی بل مرض دی دا تکلیفونه په انسان راځي نه نو دا هم ګورې د جنت دپاره یوه ذریعه ده په انسان باندې دا تکلیفونه راتلله ښه لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د یو انسان دپاره الله تبارک وتعالی په جنت کې ځای جوړ کړی وي دی د جنت دپاره پیدا کړی وي خو دی په خپل عمل باندې دغې ځای ته نشي رسېدی الله دله یو مقام مقرر کړی په جنت کې خو د ده عمل داسې دی چې دی هغې ته په دې عمل باندې ځانو نشي رسولی نو وی الله تبارک وتعالی په ده باندې تکلیفونه راولي مصیبتونه پرې راولي نو په هغې تکلیفونو او مصیبتونو سره الله د ده نه ګناهونه ختم کړي او د ده درجې پرې اوچتې کړي د دې درجې پرې څه کړي اوچتې کړي نو الله په دې تکلیفونو سره دغې ځای ته ورسوي خو دا کم تکلیفونه او کم مصیبتونه دي چې کله په انسان باندې مصیبت راغی تکلیف پې راغی د په دغې ټایم کې بدې ردې نه ویلې د الله ناشکري نه کوله بس وی الله دا غریبي هم ستا د طرف نه ده بس الله دا مصیبت هم ستا د طرف نه دی الله دا مصیبت راله په شفا باندې بدل که الله دا غریبي راله په مالداري باندې بدل که حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو فرمایل
زه که وږی یم خوشحاله یم او که په ګېډه موړ یم خوشحاله یم. ځکه چې په ګېډه باندې وږی یم که نه نو د الله تبارک وتعالی ته دعا کوم، الله ته عاجزي کوم، او که په ګېډه باندې موړ یم نو د الله شکر ادا کوم. خو به هر حال مونږ خو لا دغې درجې ته نه یو رسېدلي که نه. په مونږ باندې چې کله مصیبت راشي مونږ له پکار دي چې مونږ وایو الله دا مصیبت ستا د طرف نه راغلی دی، الله دا مصیبت په رانه ته لرکوي، الله دا رانه لرې کړي، زه د دې برداشت نشم کولی، دا مصیبت راله په خوشحالو بدل کړه. الله نه به داسې سوال کوي ښه بدې ردې به نه وایي. نو په دنیا کې به تکلیفونه راځي، ځکه په جنت کې د مسلمان له الله یو ځای جوړ کړی، یو مقام جوړ کړی، دی هغې ځای ته رسېدی نه شي. الله په ده باندې بیماري راولي، بل تکلیف راولي، دی پې صبر وکړي، د هغې صبر د وجې نه الله تبارک وتعالی د ده درجې اوچتې کړي او ګناهونه ترې ختم کړي، ګناهونه ترې څه کړي؟ ختم کړي. روایات کې خو راځي چې د انسان په لاس کې غنه لاړه شي، غنه که نه په دې ورته هم الله اجر ورکوي، په دې ورته هم الله اجر ورکوي چې ده ته یو تکلیف میلاو شو. نو کله چې جبرئیل علیه السلام هغه مصیبتونه وکتل، هغه تکلیفونه وکتل چې دا تکلیفونه به برداشت کوي، هله به جنت ته ځي. ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي جنت الله په تکلیفونو باندې پټ کړی دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي خبردار د الله سودا ګوره ګرانه ده، د الله سودا څه ده؟ ګرانه ده، د الله سودا ارزانه نه ده. جنت ګټل داسې آسان کار نه دی، تکلیف په برداشت کوي. زمونږ استاد به فرمایلی دا صدلون خوړ خیرات خو نه ده چې هر سړی دې ورته ځي، تکلیفونه به برداشت کوي. نو جبرئیل علیه السلام چې هغه تکلیفونه وکتل که نه او واپس راغی وی الله دې جنت ته تله ګران دي، صرف ستا په رحم به ورته خلک ځي. بیا ورته الله تبارک وتعالی وفرمایل اوس لاړ شه د جهنم د تلو اسباب وګوره چې د جهنم ته به خلک د کومو عملونو د وجې نه ځي. نو چې جبرئیل علیه السلام لاړو او جهنم یې وکتو نو جهنم په مزو کې پټ و. جهنم په څه کې پټ و؟ په مزو کې پټ دی. ځکه چې عیاشۍ دي، خوشحالۍ دي، بدکارۍ دي، غلا ده، زنا ده، بل عمل دی، بل عمل دی، ټولې خوشحالۍ. ګناه خو د هر انسان زړه غواړي که نه؟ د هر انسان زړه ګناه غواړي، خو ځان به د ګناه نه بچ کوي. نو چې ستا زړه سمني او هغه کوي، خپله مرضي کوي او ځان خوشحالۍ په دنیا کې، نو چېرته به ځې؟ جهنم ته به ځې که نه؟ نو جهنم تش په خوشحالو کې پټ شوی و. نو چې جبرئیل علیه السلام واپس راغی وی الله دې جهنم نه ځان ساتل ډېر ګران دي، دې نه ځان ساتل ډېر زیات ګران دي، ورنه اکثر خلک هم دې جهنم ته راځي، دې جهنم ته به داخلېږي. الله ته دې وجې نه په دین اسلام کې به تکلیفونه برداشت کوي. دا تکلیفونه ستا د اوچتوالي دپاره دي، ستا د ګناهونو د ختمولو دپاره دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي د ټولو نه زیات تکلیفونه الله تبارک وتعالی په دنیا کې پیغمبرانو ته ورکړي دي، پیغمبرانو ته یې ورکړي. او بیا چې پیغمبر ته څوک څومره زیات نږدې وي دومره به پې تکلیفونه زیات راځي. څومره چې پیغمبر ته څوک نږدې دی دومره به په هغه باندې څه وي؟ تکلیف زیات وي. الله نو تکلیفونه به راځي، مصیبتونه به راځي. بعضې خلک داسې که نه مونږ ته ټلیفون وکړي وایي مولي صاحب چې مونځ او دس مې نه کوه، ښه بېکاره ګرځېدم نو هر کار مې سم و. اوس مې وظیفې شروع کړی، مونځ او دس مې شروع کړی، یو کار مې هم سمې نه خوري. داسې وایي پکې اکثر خلک که نه، وظیفې هم کوم، مونځونه هم کوم، او نور فاسقان فاجران دي د هغې کار په بره روان دی او زما هغه په ښکته را روان دی. نو زه ورته وایم الله تبارک وتعالی درنه په دې مصیبتونو باندې کوم ګناهونه چې دي کړي هغه درنه ختموي که نه؟ هغه درنه ختموي. ستا دپاره الله په جنت کې ټکانه مقرر کړې ده، ځکه خو ته دیندارۍ ته راواړولې. اوس په دې دیندارۍ کې به مصیبتونه راځي چې کوم ګناهونه شوي چې د هغې کفاره درله په دنیا کې درکړې شي، او الله تبارک وتعالی به ستا درجې اوچتې کړي، دغې مقام ته دې ورسوي. نو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. د دین اسلام د پاره چې چا سختی برداشت کړې ده که نه نو د هرې سختۍ سره بیا څه دي؟ خوشحالۍ دي. د هرې سختۍ نه وروسته بیا خوشحالۍ دي. خو د دین اسلام د پاره دا نه چې د دنیا د پاره ته تکلیفونه برداشت کړه بیا وایي چې وروسته به خوشحالي راځي. د دین اسلام د پاره د شریعت د پاره چې چا تکلیف برداشت کړی الله تبارک وتعالی بیا ښې ورځې راوستې دي. تر صحابه کرامو ژوند ته وګوره که نه،
د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ. دا د اصفهان اوسیدونکی و. اصفهان دا په ایران کې یو علاقه ده د هغې اوسیدونکی و او د یو غټ جاگیردار د یو مالدار سړي زوی و. جایداد هم ډېر و او پلار یې مذهبي سړی هم و. اصل کې پلار چې ونو مجوسي و. مجوسي هغې چاته ویلی شي چې د اور عبادت کوي. اوس هم په دنیا کې څه خلک شته د اور عبادت کوي، بس د هغه نګراني دی چې اور چېرته مړ نه شي نو د قیامته پورې هغوی د خپل اور بلی هغه مړ کېدو ته نه ورکوي او د هغې اور عبادت کوي. نو د ده پلار مجوسي و او په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخکې و چې د دوی کومه اتشکده وه، د دوی چې کومه عبادت خانه وه د هغې مشر د ده پلار و. هغې اور نګراني به د ده پلار کوله، دومره پکې مخکې و. بهر جاگیردار سړی پلار و. نو دوی به دی به پټیو جایداد و هغې ته به تو راته د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه. په دغې وخت کې حق دین چې و صحیح دین هغه دین عیسوي و، عیسایت و، د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین و. په دغې زمانه کې دی به چې کله خپلو پټو ته تو خپل جایداد ته به تو نو په لاره باندې د هغې یو عبادت خانه و د عیسایانو، هغوی به پکې عبادت کوو. نو دی به کله کله هغې ته ورښکاره کېدو. بس د هغې سره خبرې اترې شروع شوې نو ده ورته وویل چې زه خو مجوسي یم، زه خو د اور عبادت کوم. هغې ورته ویل د اور عبادت ولې کوې، د الله عبادت ولې نه کوې؟ د دې اور دې دومره موده بندګي وکړه، دومره وخت عبادت وکړو، زه ته دې اور ته خو لاس دن نه کړه چې سیزي دی او که سیزي دی نه، ډېر وخت یې ورسره دوستانه پاتې شو. په کار ده چې تا خو ونه سیزي که نه، ټول عمر دې ول عبادت وکړو، اوس دې اور ته خو لاس دن نه کوي. نه دا خو سیزل کوي، نو هسې عبادت کوي، سوځي دی او عبادت هم کوي. عبادت د چا وکړم؟ د یو الله بندګي وکړه. بهرحال د هغې دا خبرې د ده زړه ته پرېوتې نو ده عیسایت قبول کړو. نو بیا به د کور نه د پټو په بهانه درته وتو چې زه پټي ته ځم او هلته کې هغې د عیسایانو عبادت خانې ته به ننوته او هلته کې به عبادت کو. پلار یې پې خبر شو. چې پلار یې پې خبر شو نو دی ډېر زیات ووخو. سلمان فارسی رضی الله عنه ډېر زیات ووخو. ته ما ته هم نه ګورې، زه د خپل دین مشر یم او تا خپل دین پرېښود بل دین دې قبول کو. ډېر زیات یې ووخو حتی تر دې پورې چې په زنځیرانو یې وتړو چې وایي تړو. بهرحال د هغې عبادت خانې والا ته وویلو چې دلته خو ما پلار نه پرېږدي، په څه طریقه ورته خبر ولېږو. خو ستاسو مین مرکز، ستاسو غټ مرکز کوم ځای کې دی؟ زموږ غټ مرکز په شام کې دی. وی کو چېرته ستاسو څه کسان شام ته تلو ما خبر کړه چې زه ورسره لاړ شم، ځکه دلته ما پلار نه پرېږدي. هغې ورته ویل ټیک ده. بیا څه عیسایانو شام ته تلل، ده ته یې سوال جواب راولېږل چې مونږ ځو کو ته راسره ملګری کېږي روان شه. نو سلمان فارسی رضی الله تعالی هغه زنځیران مات کړو، په هره طریقه چې ځان یې کوله وکړو، هغې قافلې ته یې ځان ورسو او لاړ شام ته یې ځان ورسو. شام ته وتښتېدو. چې شام ته ورسېد هلته یې تپوس وکړو په تاسو کې غټ پادري دلته کم یو دی؟ د عیسایانو چې کوم غټ عالم دی هغه دلته کم یو دی؟ چا ورته یو تن وښود دا دی چې هلته لاړ ډېر ضعیفه پادري و. ده د هغه خدمت شروع کړه، خپله ټوله کیسه یې ورته وکړه چې پلار مې ډېر مالداره سړی دی او زه د یو مالداره سړي زوی یم، خو پلار مې مجوسي دی او زه یې په دغې باندې مجبوره کولی کوم، زه د کور نه راتښتېدلی یم او ما عیسایت قبول کړی دی. هغه ورته وایي ټیک ده زما سره به ده به د هغه خدمت کوو، زده کړه به یې ترې کوله. هغه پادري ډېر ښه سړی و، ښه سړی و، نیک سړی و. ده د هغه خدمت کو خو بوډا و. نو چې کله د هغه د مرګ وخت رانږدې شو، د ځنکدن ټایم و، بیمار شو، نو ده ورته وایي ته خو مرې مړ کېږې او زه خو مسافر یم، وطن ته واپس تلی نه شم، چې ته مړ شې نو زه به چېرته ځم، ما ته خو هم سلار وښیه که نه. نو دغې فادري ورته بیا بل فادري وښو، وایي په پلانکۍ علاقه کې زموږ یو فادري دی او ډېر نیک سړی دی، ته به د هغه خواله لاړ شي چې زه مړ شم. بهرحال دغه پادري مړ شو، دوی دفن کو. چې دفن کو سلمان فارسی رضی الله عنه خپله کډه کندرې راواغسته روان شو، لاړو هغې بل فادري له ورسېد. هغه ته یې خپله کیسه وکړه چې تا له پلانکي فادري رالېږلی یم، هغه مړ دی، خو هغه راته چې د خواله به لاړ شي. هغه ورته وایي ټیک ده. ده د هغه خدمت شروع کړو، د هغه نه یې زده کړه شروع کړه، خو دا دویم فادري چې و که نه دا ښه سړی نه و. سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي دی وایي ټیک سړی نه و، هسې په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک راښ کړی و، خو یې نور ډېر دنیادار سړی و، پیسې به یې د خلکو نه اخیستلې، په څه طریقه یې جمعواري کوله. ما د ده خدمت کوو، دی هم بوډا و، وی دی رانم په مړ کېدو شو. نو ما ورته وایي چې ته خو مرې، خو زه به چېرته ځم؟ ده راته درېیم تن یاد کو چې زه مړ شم هلته به لاړ شي.
به هر حال دی مړ شو. چې دی مړ شو وی هغې ځای نه روان شوم، هغې درېم پادري له ورسېدم. وی هغه هم ضعیفه سړی و، دا خدمت مې کو د هغه هم ټایم د مرګ راغی چې هغه مړ کېده. هغه ته مې تپوس وکړو چې ته رانه مرې زه به چېرته ځم. وی هغه راته یوه خبره وکړه، وی هغه راته وي چې زما نه وروسته ته د هېچا خواله مه ځه، ځکه زمونږ عیسایت چې دی دا اوس ډېر خراب شوی دی. اوس پکې خلکو د ځان نه ډېرې خبرې ایستلي دي. اوس داسې یو سړی نشته دی چې زه تا ته وښیم چې د هغه خواله لاړ شه، ته د هېچا خواله مه ځه. خو زه دا وخت داسې اینم که نه چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو ټایم دی. مونږ د خپلو کتابونو نه معلومات کوو او مونږ ته د خپلو کتابونو نه اندازه داسې کېږي چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو وخت پوره شوی دی. نو ته د هېچا خواله مه ځه، د آخرې زمانې د پیغمبر تلاش شروع که زما نه پس. سلمان فارسی رضی الله عنه تو فرمایلی هغه به زه پیژنم څنګه؟ دغې پادري ورته وایي تا ته زه 15 علامات ښیم چې دا 15 نښې پکې موجود وي که نه دا به د آخرې زمانې پیغمبر وي. وی کمې وی یو دا چې د آخرې زمانې پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کېږي هغه به شګلنه ځمکه وي، تش بیابان به وي، شګې به وي، شینکۍ به پکې نه وي. یو دا علامت دی. وی دویم دغه پیغمبر چې کومې علاقې ته هجرت کوي په هغې علاقه کې به کجورې ډېرې زیات وي، کجورې به پکې زیات وي. وی دریم علامت د دې پیغمبر دا دی چې صدقه به قبلوي خو خوري به یې نه، خوري به یې نه. او څلورم علامت دا دی چې هدیه به قبلوي هم او خوري به هم. او پنځم علامت دا دی چې شاته د ونو په منځ کې به یې مهر نبوت وي. دا پنځم علامت دی. دا 15 خبرې چې دی پکې وموندلې که نه دا د آخرې زمانې پیغمبر دی. سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي وایي دغه پادري مفات شو، مونږ دفن کو او زه د هغه د خوا نه رووتم او ځان له مې څه ګډې بيزې واغستې، تجارت مې شروع کو چې دا تجارت به کوم او دا ګډې بيزې به څارومه. دا شپانه خو ګرځي په هر علاقې ته دی رسېدلی که نه، نو ګرځم او د خلکو نه به معلومات کوم د آخرې زمانې پیغمبر پسې به ګرځم. ګډې بيزې مې واغستې، ځان مې تجارت هم کو، هغه مې سرولې هم په خشکو په بیابانونو باندې به ګرځېدم. وی یو قافله را سره میلو شوله، وی د هغې نه مې تپوس وکړم چې تاسو د کومې علاقې یئ؟ وی ما ته وی چې موږ د مکې یو. وی ما وی چې یاره داسې دې زمانه کې به تاسو څه خبر شوي نه یئ چې چا د پیغمبرۍ دعوه خو به نه یې کړي. وی هغوی راته وایي چې هغه زموږ په علاقه کې دی که نه زموږ د علاقې سړی دی، د پیغمبرۍ دعوه خو کړې یو هلک راوتی دی. ما ته وایي چې ستاسو په علاقه کې موجود دی؟ وی چې او. وی ما چې ستاسو علاقه څنګه علاقه ده؟ چېرې زموږ علاقه خو تشې شګې دي، نو تشې شګې دي، شینکي پکې نشته. ما وایي چې زه اول علامت خو مې وموندو، اول علامت مې وموندو. بیا مې ورته وایي چې دا پیغمبر څنګه سړی دی؟ د هغه متعلق چې څه خبرې وکړې نو زما په زړه کې لږ نور هم رغبت پیدا شو. ما ورته وایي چې یاره تاسو ما خپل کلي ته ځان سره به ونه ځئ؟ دوی راته وایي چې ولې نه، چې کله موږ واپس ځو چې ته را سره لاړ شه که نه. ما ورته وایي چې ټیک ده. به هر حال دې کافرې چې کله واپسي کوله ما ته وایي چې مونږ خو ځکو را سره ځي. ما وایي چې زر سره ځم. د دوی سره مې واپسي وکړه، روان شوم. وی دغه کسان ډېر ظالمانو ختل، دغه قافلې والا. زما سره چې کومې ګډې بيزې وي په لاره یې هغه په زور واغستې، هغه رانه هر څه واغستل. او زه یې پرې نه ښودلم، زه یې ونیولم او هلته کې منډایۍ ته بوستم. په هغې وخت کې به دا وینځې غلامان خرڅېدلو. منډایۍ ته بوستم، د تجارت قافله وه. وی هلته کې وویل چې دا زموږ غلام دی، مونږ یې خرڅو. ما ډېرې چغې ووهلې چې زه غلام نه یم، آزاد سړی یم، آزاد سړی یم. وی چا منله؟ هغه روغه قافله وه، د هغې خبره خلکو اورېده، زما هغه چا نه اورېدله. په منډایۍ کې خرڅ کړم، غلام یې رانه جوړ کړو، سامان یې رانه مو اخېستو، غلام یې رانه هم جوړ کړو، خرڅ یې کړم. وی چې خرڅ یې کړم ډېر زیات مې وچړل، ډېر زیات مې وچړل. ما وی چې الله د بادشاهۍ ژوند مې پرېښودو، د ملکۍ او د نوابۍ ژوند مې پرېښودو. د پلار خو مې په علاقه کې ملکي او نوابي وه، او زه راوتې دې دپاره وم چې د اخر پیغمبر ته ځان ورسوم، دین حق قبول کړمه. نو هغه خو زه غلام شوم، زه خو اوس د اخرې زمانې پیغمبر ته هم نشم رسېدی. اوس خو د دوی خوښه ده چې ما سره څه کوي. نو ځکه غلام به تښتېدی هم نه شو، چې غلام به وتښتېدو نو د هغه مرګ به دوی روا ګڼو، وجې به بیا چې کوم ځای به چالان دی کوي وایي وجې دا تښتېدلی دی زما غلام دی. نو تښتېدی خو هم نه شم، ځکه که وتښتم بیا خو مې مرګ ځای دی او ژوند د غلامۍ شو. ډېر زیات مې جړل الله ته. به هر حال دا یې چا چې اغوستی وم هغه په بل خرڅ کړم، هغه په بل خرڅ کړم. څه ډېر ځایونه خرڅ شوم، تقریبا 125 ځایه خرڅ شوم.
په آخر کې چې زه چا واغستم هغه د مدینې منورې یهودي هغه واغستم چې هغه واغستم هغه روان کړی وم بوستم وي هغې علاقې ته ورسولم چې کجورې پکې ډېرې وي ما ورته وی چې دا کومه علاقه وي چې دا یثرب دی یثرب وی کجورې پکې ډېرې وي وی زه خوشحاله شوم ګوره چې دا پیغمبر هغه ځای بدای کو ځکه مدینه منوره کې کجوره ډېره زیاته ده ښه علماو لیکلي دي چې کله حج له لاړ شو عمرې له لاړ شو بیا مدینې منورې ته ځې که نه نو په بس کې چې ناست که نه او کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو باغونه شروع شو نو د مدینې منورې حدود شروع کېدو والا دي د دغې ځای نه به ته درود شریف شروع کړي چې کله د مدینې منورې د کجورو باغات ته ولیدل که نه الله دې موږ ټول حج عمرې له بوځي چې کله د مکې نه ځئ مدینې منورې ته نو چې کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو ونې شروع شوي د دغې ځای نه څه شروع کا درود شریف په شروع کوي دا علماو لیکلي صحیح طریقه ده د دغې ځای نه به درود شریف شروع کوي د دغې ځای نه بیا د مدینې حدود شروع کېږي ځکه نو مدینه منوره کې کجوره ډېره ده نو ما وایي چې کیدی شي هغه هجرت چې به کوي هغه به دا ځای وي به هر حال د یهودي سره ومه او هغه له مې به زمینداره کوله او دا یهودي را باندې ډېر زیات مین وي ما به له ډېر په اخلاص کار کو نه را باندې مین هم ډېر زیات و وی لګیا وم په پټو کې مې د هغه کار کو په کجورو کې کار مې ولکو په دې کې ناڅاپه چغې شوې شور شو په مدینه منوره کې وی زه لږ ودرېدم چې دا شور داسې شي دی وی تپوس مې وکړو چې ولې دا خلک سره راوتې او دا شور او دا غوغا سره جوړه شوه وی چې د آخرې زمانې هغه پیغمبر چې و که نه هغه د مکې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو پیغمبر د مکې نه مدینې ته راغی وی ما وی چې ځه الله تبارک وتعالی هغه دویم علامت هم پوره کړو دویم هم پوره کړو وی لاړ رالم خپل مالک لره مالک ته مې وی چې ما له لږې کجورې نه راکوي غلام دی که نه ما ته چې ما له لږې کجورې نه راکوي زه د دغې سړي خوا له ځمه ځان سره به لږې کجورې ووسمه هغه راته وی چې ولې نه کجورې والتې که نه د ځان سره مې کجورې واغستې وی وامې غستې لاړم د دغې پیغمبر خوا له وی چې ورسېدم ما ورته کجورې مخې ته کېښودې ما ورته وی چې زه سلمان فارسي یم د فارس اوسېدونکی یم خو دلته غلام یم ما ته وی چې دا کجورې د څه دي ما ورته وی چې دا مې تاسو له صدقه راوړې ده نبی علیه السلام رانه واغستې قبول یې کړې خو ملګرو ته وی چې هلکه وخورئ تاسو وخورئ ما ورته وی چې تاسو وی چې سلمانه موږ پیغمبران صدقه نه خورو موږ پیغمبران صدقه او دریم علامت خو هم پوره شو موږ پیغمبران صدقه نه خورو وی رالمه بیا د مالک خواله څه ورځې پس مې ورته وی چې ما له لږې کجورې نه راکړه زه هلته ورځم وی چې واله که نه بیا مې کجورې واغستې چې واغستې بیا د دغې پیغمبر خواله ورغلم ما ورته کجورې کېښودې چې سلمانه څه دي ما ورته وی چې کجورې مې راوړي دي خو دا تاسو قبول یې کوئ نو ما ته وی چې د څه کجورې دي ما وی چې دا مې هسې هدیه راوړي تاسو لره نبي علیه السلام ته په خپله اول واغسته وی خوړه بیا ملګرو ته وی چې هلکه وخورئ هدیه یې وخوړه هم او په ملګرو هم تقسیم کړه ما وی چې زه څلورم علامت هم پوره شو اوس یو علامت پاتې دی چې مهر نبوت دی د نبی علیه السلام سره داسې کېناستم نو بیا پاسېدم نو نبی علیه السلام د ملګرو سره په خبرو اترو شو نو زه پاسېدم نو د نبی علیه السلام شا طرف ته به بار تلم چې اوس مهر نبوت وینم که نه اخري علامت پاتې چې دا وینم بار به د نبی علیه السلام شا ته تلم خو ویلی خو مې نه شو چې د الله پاکه پیغمبره دا څادر ښکته کړه چې زه دې دا ولي مبارک وینم ویلی خو مې نه شو خو ما وی چې زه دا څادر به چېرته داسې وکشېږي زه به یې وینم نبی علیه السلام را باندې پوه شو چې سلمان فارسي څه لیدل غواړي سلمان فارسي څه لیدل غواړي نبی علیه السلام داسې د ځان نه څادر تاو کړی کمیس نه و نبی علیه السلام دا څادر داسې ښکته وکشه چې وکشو وی مهر نبوت مې د ولو په منځ کې ولیدو چې د کوترې د هګۍ په مقدار باندې الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم چې لیکلي شوي پو چې دا مې څنګه ولیدل ورمنډه مې کړه خوله مې پې کېښوده او په چغو چغو نبي علیه السلام ته په ژړا شوم چې د الله پاکه پیغمبر ما هم دا لیدل غوښتل دا مې لیدل غوښتل نبی علیه السلام له رالمه په ژړا ورته شوم ما ورته چې کلمه راته ووایه کلمه یې راته وویلله ما ته چې سلمانه دلته راځه ما چې د الله پاکه پیغمبره نشم راتلی زه خو پردی غلام یم زه به ستا خواله څنګه راسم زه خو راوتې په تا پسې وم خو غلام شوی یم څه وکړم نبی علیه السلام راته وویل چې سلمانه د دې مولا سره د عقد کتابت وکړه عقد کتابت سره وکړه مکاتب دي تا جوړ کړي ووایه ته زه به له دومره پیسې درکړم ما آزاد کا د عقد سره وکړه ما وی چې ټیک ده لاړم خپل مولا ته مې وي چې ما آزاد کا زه به درله پیسې درکړم نو چې سړی څوک یو شی نه خرڅوي که نه نو داسې ریټ یې ووایي چې څوک یې نه که نه داسې که نه زما نه مولا ډېر رضا و هغه راته وایي چې سلمانه دومره به سره راوړې دومره به
سره راوړي او په دې پلان کې باغ پټي کې رااله د کجورو یو باغ ولګوه او چې کله هغې کجورو دانې شروع کړي بیا به خبرې کوو بیا به څه کوو ما چې زما ارمان نه پوره کېږي زما ارمانو یو به دومره سره د کم طرفه راوړم او بل دا چې کجوره دانه نیسي ته کجوره ناله کې هغه غټېږي او بیا دانې نیسي په هغې کې خو کلونه لګي کجوره ناله کوي که نه بیا چې هغې دانې ته رسي نو څو کاله پکې لګي ما چې دا ارمان زما نه پوره کېږي رالم نبي علیه صلات وسلام لره سترګو نه مې اوښکې روانې شي ما چې د الله پاک پیغمبران نه کېږي ما ته وایي چې ولې ما ورته چې یو خو رانه هغه دومره سره غواړي نو زما سره سره کم دی زه غلام یم او دویم هغه و چې کجورو باغ راله ولګوو چې دانې ونیسي بیا به دې ازادومه نو دا کېږي نبي علیه صلات وسلام راته وفرمایل چې سلمانه دا خبره ورسره پخه که دا ورسره څه که پخه که د الله پاک پیغمبر سره راسره کوم دي بس ته ورسره خبره وکړه حق د سره وکړه بیه ورسره پوره کړه صحیح دی زه لاړم امام مولا ته وایي چې دا عقد راته منظور دی دا راته څه دی بیه زموږ منظور دی چې صحیح ده هغه هم په خندا شو صحیح ده چې ته ماله باغ لګوې بیا کجوري کوي بیا به وروسته ګورو صحیح شو بیه مې ورسره وکړله ورځې لږې غونته تېرې نه وي چې نبي علیه صلات وسلام راپسې سوال جواب وکړي سلمان فارسي ته وایي چې زما خواله راشي د نبي علیه صلات وسلام خواله رالمه نبی علیه صلات وسلام راله سره راکړو چې سلمانه دا سره واله دا سره واله الله قربان شم د خپل محبوب نه سره څوک چاله ورکوي په کیلوګانو سره څوک چاله ورکوي نبی علیه صلات وسلام ته د یو تن اسلام دومره خوښو دومره خوښو د یو مسلمان ازادېدل ورته دومره خوښو وی سلمان واله دا سره د الله پاک پیغمبر هغه چې کوم سره یادوي دا خو لږ دي دا خو نه پوره کېږي سلمانه دا اوس ته دا وتله که نه دا خو ورته وتله وی چې سره مې وړو مولا له مې وړو مولا ته مې چې دا سره وتله وی چې هغه وتلل چې څومره هغه ویلي دومره وختل هغې کې سره ولږ ما چې وړو لږ خو چې څومره هغه ویلي دومره وختل دا د نبي علیه السلام څه وه معجزه وه د نبي علیه السلام ښه یو سره خو وشو اوس کجوري به څه کېږي نبی علیه السلام کجورو د کار ټایم راغی نبی علیه السلام راته وایي چې سلمانه ته چې ځمکه برابر کړي بیا ما ته سوال جواب وکړه چې کجوري پکې درله وکړو کجوري پکې درله ما چې ځمکه برابر کړه نبی علیه السلام لرالم د الله پاک پیغمبر ځمکه مې تیاره کړې د کجوري پکې کرل غواړي نبی علیه السلام ملګری شو صحابه کرام ورسره دي لاس په څوک نه وروړی کجوري زه په خپله کرم نبی علیه السلام تمامې کجوري په خپل لاس نحل کړي الله په خپل لاس مبارک باندې نبی علیه السلام باغ ولګو کجوري نال کړي چې کجوري نال کړي کجوري دومره زر زر غټېدې چې د کجورو د بار ټایم راتلو ټولو کجورو بار ونیو په یو کټ کې ویم کرلې کجورو څه ونیولې دارې م ونیولې باردارې م شولې زر زر غټې شوې سلمان فارسي راغلی د الله پاک پیغمبره کجورو خو دانې کړي دي ته خو راشه نن دارې له لږ کړه نبی علیه صلات وسلام چې لاړ په باغ کې ګرځي اوس تمامو کجورو دانې نیولي خو په ټول باغ کې دوه بوټي داسې دي چې هغې دانې نه دي کړي هغې دانې نه دي کړي هغې بار نه دی نیولی نبی علیه السلام پریشانه شو چې دې ټول باغ د کجورې نیولي دي دوه ډکو پکې ولې نه دي نیولي عمر رضی الله تعالی په خندا شو د الله پاک پیغمبر دا دوه ډکې پکې ما کرلی وو دا پکې ما کرلی وو د الله پاک پیغمبر دې ځکه کجورې نه دي کړي نبی علیه السلام وایي دا وباسئ شا بایله په خپل لاس مبارک پکې دوه ډکې نور نال کړو او چې څنګه یې نال کړو هغې دوه ډکو هم بار ونیوه هغې هم څه ونیوه بار ونیوه سلمان فارسي رضی الله تعالی لاړ هغې خپل مولا له سره دې راته ویلي هغه مې درله در کړو او تا وایي چې باغ راله وکړه چې کجوري وکړي بیا به ته ازادې راشه هغې دانې هم نیولي دي مالک چې وکتل وي سلمانه ته ازادې الله سلمان فارسي راغی او د نبي علیه صلات وسلام په خدمت کې لګیا شو خبره مې درته څه کوله د دین اسلام دپاره به تکلیف برداشت کوي مصیبت به برداشت کوي غمونه به برداشت کوي تهمتونه به برداشت کوي الله دا به هر څه برداشت کوي په خپل ذات باندې ورنه هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته راځي هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته درځي خلک به ستا په ذات باندې هم ګزار کوي نبی علیه صلات وسلام ته جادوګر ویلی او که نه وویلی کوډګر یې ورته ویلی او که نه وویلی نبی علیہ السلام ته جادوگر ویلې دی نبی علیہ السلام ته کوډګر ویلې دی نبی علیہ السلام ته مجنون ویلې دی نبی علیہ السلام ته ساحر ویلې دی شاعر ورته ویلې د نبی علیہ السلام لورانو له طلاقونه ورکړي دي د نبی علیہ السلام لورانې د اوښانو نه راتاو کړي دي د نبی علیہ السلام غاښونه مبارک شیطان کړي دي د نبی علیہ السلام پڼې مبارک د وینو ډکې کړي دي شوي دي که دا نه دي شوي عایشه بیبي ته تپوس کوي د الله پاک پیغمبره
پتا باندې کومه ورځ ډېره سخته راغلې ده وی عایشې چې کله طایف ته لاړم که نه د طایف خلکو په ګوتو وویشتم هغه ورځ راباندې ډېره سخته وه راباندې ډېره سخته وه زه څوک یم او ته څوک یې ما به څوک معاف کړي او تا به څوک معاف کړي ما تا ته به د دین په کار کې رکاوټ جوړېږي که نه جوړېږي ضرور به درته جوړېږي کله به دې په ذات باندې ګزار کېږي کله به دې په یو طرف ګزار کېږي کله به در باندې په بل طرف ګزار کېږي برداشت پکای برداشت پکای دا ډېر ګران کار دی دا ډېر ګران کار دی قربان شم د احمد محبوب نه او ډېره آخره زمانه راوتې ده الله دې زموږ د دین اسلام حفاظت وکړي ورونو ګوره یو خبره درته کوم ټیم ناوخته دی بلکل بس کوم به مانه بیا خبرې ډېرې اوږدېږي